پخوانی ولسمشر حامد کرزی له شپږل سره په تازه مرکه کې ویلي چې امریکا په تیر 19 کلن ماموریت کې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د جګړې له دواړو لورو ملاتړ کړی دی. د نوموړي په خبره امریکا په افغانستان کې له افغان حکومت نظامی ملاتړ کاوه، خو له پاکستان سره یې هم مالی مرستې کولې، په داسې حال کې چې دغه هیواد د طالبانو تر ټولو ستر ملاتړی هیواد و. امریکا په یو وخت د جګړې له دواړو لورو ملاتړ کاوه. له طالبانو سره د جګړې پر ځای به یې د بېګناه افغانانو پر کورونو بمبارونه کول، له بلې خوا به یې له پاکستان سره مرسته کوله، په داسې حال کې چې دغه هیواد تل له طالبانو ملاتړ کاوه. کرزی زیاته کړې امریکا او پاکستان د افغان سولې لپاره جدي اراده نه درلوده. له همدې کبله افغان جګړه اوږده شوه چې د همدغو دوه ګونو سیاستونو له کبله زرګونو افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل وویل چې موږ په تیرو 19 کلونو کې له پاکستان سره 15 میلیارډ ډالر مرسته وکړه، خو دغه هیواد تل له ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. دغه دوه چلند د زرګونو بېګناه او نظامي افغانانو ژوند واخیست، نو په دې ډول به افغانستان څه ډول سولې ته رسېدلی وای؟ په ورته مهال د سیاسي چارو شنونکي هم امریکا او پاکستان په افغان مسلې کې پر دوه چلند تورنوي او زیاتوي چې د دواړو هیوادونو د دغه مشکوکو سیاستونو له کبله د افغان کشالۍ د حل لارې چارې سختې او پیچلې شوي دي. داسې دوی څه وخت د همکاري زموږ په ضد پیل کړې، دې دقیق وخت نه دی معلوم، اما اوس معلومیږي چې پاکستان او امریکا یعنی په ډیرو قضایو کې په خلا او همغږي په مخ تلل. متاسفانه ولسمشر کرزی چې کوم شیان وایي، څه یې پخوا ویل څه یې اوس وایي، برحق او رو دا ثابتېږي چې هغه کسانو چې دا نقداو په هغه سیاست باندې هغوی صحیح نه ولس. دوی زیاتوي تر هغې چې په افغانستان کې د امریکا او پاکستان ستراتیژیکې ګټې نه وي خوندي شوي، ښایي دواړه هیوادونه به د افغان کشالۍ په تړاو خپل دوه چلند ته دوام ورکړي. تر څو چې د امریکې د متحده ایالاتو او د پاکستان هغه ستراتیژیکې ګټې په افغانستان کې تامین شوي نه، دوی به دغه حالاتو ته نور هم لمن وخي. پخوانی ولسمشر داسې مهال امریکا او پاکستان د افغان کړکېچ په حال کې پر دوه چلند تورنوي چې امریکا په افغانستان کې له نږدې 2 لسیزو نظامي حضور وروسته تازه پریکړه کړې چې له دغه هیواد څخه خپل ټول ځواکونه وباسي.